د توبې دوم شرط ای ان تندم علیها چې انسان کې ما ګناه کړی دو په زړه کې په هغه ګناه باندې پریشانه هوي په هغه ګناه باندې خپه هوي چې اخ دا څومره غټه ګناه مو وکړه دا ګناه مو ویلې کړله هغه محسن ذات هغه رب چې د یغ نعمتونه په میش باندې د ګڼو رب په شکل نازلیږي زه بیا د یغ نافرماني که کچیره د میش لوسینه کاټ کو د میش پښې کاټ کو د میش غوږینه کاټ کو سترګې نظر دم ختم کو میشې تشي نشي کړلی بیا دمره جبار رب دی دمره محسن رب دی چې د میش په ټوله ګناهي باندې د پرده اچولې ده خالته ګناهي نه وشي پرده په اچولې ده میشې تشي نشي کړلی دمره د میش محسن رب دی بیا میش د دې نافرماني کی نو د توبې د دوام شرط دی چې کله د تو نه ګناه وشي اول خدای اقلاع عن المعصیه چې ګناه وکي په هغه فورا پرېږده توبه وباسه ګناه پرېږده او دوم شرط دا چې په زړه کې د پریشانتیا وي په خپه وي دا ګناه مو ویل کړل یو ذات چې د مو سره دمره شکو چې مو ته دمره نعمت نه کړی زه بیا نه یغ نافرمانی کا دا خو عقل هدا خبره نه مني نو دا د توبې دوم شرط دی شعب الایمان کې امام بیهقی رحمت الله علیه د لیکلي دي چې من اخطا خطیئه کوم سړی چې یوه خطویي وکړو غلطي وکړو او اذنب ذنبا یا دا ګناه وکړو د ګناه چار وکړو ثم ندم په باندې بیا پریشانه شي په خپه شي یا چې فهو کفارته دا د شرمندګي د خفګان دا د یغه ګناه کفاره ده الله تعالی څومره اسانه طریقه وشوي نن سبا د الله تعالی مشت سماف کو ګناه وشي ورسته خالتیای ها بجاغیږي او زنداز غني چې مو خدا شکر کړای دي بلکې که ګناه در خوشي توبه وبسه پانا بعد پزړه کې هغه ګناه بد هم وګړه دغه د توپ شمونتیا د تو خفګیان دا ندامت دا د یغه ګناه د پوره کفاره ده او داسې صلحاء کرام صالحین دا خبره بیانوي یا چې صرف په ژبه سره استغفار ویل په خلا سره توبه استل استغفار ویل دا توبه نه دو بلکې توبه د دوی شای د مجموعي نوم دی په ژبه سره استغفار او په زړه کې په هغه ګناه باندې پښیمانتیا په هغه ګناه باندې په زړه کې شرمندګي خپه کېدل دغه دوی سره د مجموعي نوم توبه دی یو سړی ګناه وکړو په باندې توبه وباسي په ژبه سره استغفار ده وکړو استغفر الله د الله تعالی نه معافي هو غوړي خو کچیرې په ژبه سره استغفار وي دغه حقیقتا توبه نه ده بلکې دا استهزاء ده یو ملانډي او ولته حقیقتا توبه جوړیږي چې په ژبه سره د استغفار الفاظ هوي او په زړه کې په هغه ګناه باندې خپه هوي چې دا ګناه مو ویل کړل دغه دوی سره د مجموعین دا توبه ده نو دا د توبې دوام شرط ان تندم علیها چې کیما ګناه در خوشي په هغه ګناه باندې په زړه کې پریشانتیا په هغه ګناه باندې په زړه کې ندامت په خپه کېدل دا ګناه مو ویل وکړه نو دا د توبې دوام شرط